د ایران احتمالي برید د مخنیوي لپاره د امریکا جنگي الوتکې منځني ختیځ ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو نوي پوځي امکانات منځني ختیځ ته ورسېدل چې د ایران او دغه هېواد د نیابتي ډلو د احتمالي بریدونو په وړاندې د اسرائیلو دفاع وکړي. د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د ریپټور F-22 جنگي الوتکې د پنجشنبې په ورځ منځني ختیځ ته ورسېدې. دغه قومندانۍ د دغو جنگي الوتکو تصویرونه په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. په خبر کې راغلی دی چې دا جټ الوتکې په سیمه کې د متحده ایالاتونو په ځواکونو کې د تغییراتو یوه برخه ده چې د ایران او د هغه نیابتي ډلو له لوري په سیمه کې د احتمالي تشدد د زیاتوالي مخه ونیسي. د پینټاګون د بیان مرستیال سبرینا سینګ خبریالانو سره په خبرو کې دغه اقدام ننګه وکړه او ویل چې دوی یو ارزښتناک دفاعي چوکاټ کېدای شي. هغه وویل چې دا الوتکې نور امکانات زیاتوي چې قومندانانو ته ډېر انتخابونه په لاس کې ورکړي. په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه له وژل کېدو او همدغه راز په لبنان کې د اسرائیلو په برید کې د حزب الله د یو مشر قومندان په وادشو کې له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د شخړې امکانات زیات شوي دي. د جمعې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې په سیمه کې د میشتو امریکایي ځواکونو او اسرائیل د دفاع لپاره به منځني ختیځ ته نور پوځي دفاعي امکانات او ظرفیتونه واستوي. د امریکا د دفاع وزارت د بیان د مرستیال سبرینا سینګ وویل چې د دغو اضافي تجهیزاتو ځای په ځای کولو د ایران او دغه هېواد د ملاتړو توندلارو ډلو د ګواښونو ځواب دی. هغه وویل چې دا اقدامات دفاعي دي او د مخنیوي پیغام لیږدوي.